ابو طالب چې محترم کله وفات کیږي نو د هغه یو طرف ته ابو جهل ناس دی، بل طرف ته د مکی مکرمه هغه کافران او مشرکان ناس دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته راغی وی تر زه ته یو کلمه خیمه چې چېرته دا کلمه ته وویله نو بیا به د الله جل شانه په دربار کې زه ستا دپاره سفارش کوم، د الله جل شانه په دربار کې به زه ستا دپاره دلایل پیش کوم، او که دغه کلمه دې ونه ویله ګوره تره بیا د تا چې کوم دی د الله جل شانه نه نسم خلاصولی. په دغه وخت کې محترمو کافران ابو جهل دا ټول د هغوی ګیر چاپېره ناست وو. هغوی ورته وایي اترغب عن ملت آبائي، وی خیال کوي ابو طالب وی ته د خپل پلار نیکه د دین نه اعراض کې چېرته داسې ونه کړي. عزتمند که دغه وخت کې چېرته دا کافران د هغه نه ګیر چاپېره نه وی تاو نو ممکن نو چې ده ته چې کوم دی هغه ایمان نصیب شوی وي، لیکن دغه وخت کې دا د کافرانو په صحبت کې و، د هغوی په مجلس یې اختیار کړی و، دې وجې نه چې کوم دی هغه ته ایمان نصیب نه شو. او بار بار ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یوه کلمه درته ښیم دا ووایه، لیکن کافران هغه منې کوي. اخري الفاظ په جمع باندې دا و عن ملت آبائي، چې زه د خپل پلار نیکه په دین باندې یم، زه بل دین نه خوښوم. عزتمند مسلمانانو ورونو دې وجې نه هر انسان له پکار دی چې هغه ښه مجلس اختیار کړي، هغه د نیکانو صالحانو او دغه رنګې د ښو خلکو په مجلس کې کښېني. عزتمندو کله چې دا بچی خراب شي، شراب څکي، زنا کوي او دغه شان دی چې کوم دی غلاګانې کوي، فلمونه ډرامې ګوري، نو ده ته خو پلار دا نه وایي چې بچي ته دا کار وکړه، ځکه پلار خو په دې خفه کېږي چې زما زوی ولې چې کوم دی هغه لوپر دی، هغه چې کوم دی ولې چې کوم دی هغه فلمونه ګوري، زنا طرف ته ځي، شراب پوډر ولې څکي، پلار خو په دې باندې خفه کېږي. محترمو په دنیا کې یو واحد مور افلار دی محترمو چې هغه د خپل بچي په کامیابۍ باندې خوشحالېږي. صرف مور افلار دا خوښوي چې زما د زوی نه هغه د دنیا اعلی ترین انسان جوړ شي، ځکه دنیا خو ټول ستا خپې وایي، لیکن د مور افلار دغه یو تمنا وي. نو پلار مور افلار هغه په دې خفه کېږي چې زما د بچي نه زما بچی چې کوم دی هغه غلط مجلس اختیاروي، یا دغه شان زنا طرف ته ځي، یا دغه رنګې نور ناروا کارونو طرف ته ځي، نافرماني کوي، په دې باندې مور افلار خفه کېږي. نو دا بچی چې ورانېږي محترمو دا د غلط مجلس په وجه خرابېږي، دا په غلط مجلس کې ناسته اختیار کړي او مور افلار په هغه پسې پړی ورسسکلی وي، د هغوی ته د هغوی خیال نه ساتي، دا ځکه دا ماشوم خراب شي. که چېرته محترمو یو ماشوم هغه د حافظانو سره کېنولی شي، د قرآن مجید د طالبانو سره کېنولی شي، دغه رنګې مدرسې ته راوستلی شي، نو عزتمند چېرته به هم دا نه خرابېږي، لیکن که غلط مجلس اختیار کو نو بیا چې کوم دی په هغې غلط اثر راځي. دې وجې نه محترمو دا یوه قاعده ده چې هر یو مجلس هغه خپل اثر لري. که ښه مجلس کې کېناستلی خو ښه اثر به واخلي، او که بد مجلس کې کېناستلی بد اثر به واخلي. الله جل شانه دې اول ما ته به تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا